په مکه شریفه کې یو بل غر دی جبل ثور ورته وایي. دام قیمتي غر دی او برکتي دی. ولې؟ ځکه حضور پاک مبارک چې کله هجرت کاو نو په دې کې 3 شپې تېرې کړې دي. 3 شپې د پیغمبر په دې غار کې تېرېدل دا د الله تر طرف نه بیا حفاظت وشو. د غار په خوله کې الله یو اونه زرغونه کړه. په اونه کې خدای پاک کمتره راوسته ځنګلي، هغې پکې جاله جوړه کړه او جولاګي پکې خپل کار وکړه چې خلکو ته پته ولګي چې دې غار ته څوک دننه شوي نه دي. ځکه کمتره ناسته د جاله پشته، د جولاګي جاله شته او کمتره یې ګیم اچولی او د قرآن شریف آیتونه هم په دقه غار کې نازل شوي دي. چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویرېد چې اسې نه په حضور پاک یېرېدلی او په ځان نه چې څوک تکلیف ونه رسوي، نو الله پاک بیا آیتونه نازل کړ. لقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. په دې غار کې دا الفاظ ویلي، دا د قرآن شریف آیت دی الله پاک نازل. ففلسطین کې یو غار د جبل تین او یو جبل زیتون، دا مبارک غرونه دي. جبل احد دا مبارک غر د مدینه شریفه کې، ذکر رسول الله مبارک فرمای احد جبل يحبنا ونحبه. دا احد غر هغه غر دی چې مونږ سره مینه کوي، مونږ هم ورسره مینه کوو. او رسول الله مبارک چې کله په سفر راته په دغه لار به او احد به ولید نو خوشحاله بشو او دا غر به د قیامت پر ورځ اوچتی او د جنت په دروازه کې بیږدي. جبل سلعه دا هغه غر دی چې غزوه خندق ورسره شوی دی. دا قیمتي غرونه دي. لیکن یو غر چې هغه نن په مصر کې دی او بحر قلزم سره تقریبا لږ نږدې دی چې هغې ته جبل تور وایي. دا هم په دې غرونو کې قیمتي غر دی. دا ولې قیمتي غر دی؟ ځکه خدای پاک حضرت موسی علیه السلام له په دقه غر کې تورات ورکړی دی. الله پاک قرآن شریف کې فرمایي وواعدنا موسی 30 لیله واتممناها ب10. موسی علیه السلام چې کله وادي تیه ته لاړ او وادي سینا ورته وایي، دا د بحر قلزم په غاړه لوی میدان دی. د 5-6 غنټو په مزل یو طرف ته 5-6 غنټې د موټر مزل دی، بل طرف بیت المقدس او فلسطین او هغه طرفونو سره لګېدلی د اسرائیلو سره، او بل خوا بحر قلزم دی. دا ډېر لق دق میدان دی. ځکه مونږ په موټر کې پکې سفر وکړو. کله چې مونږ پورې وتو د قاهرې نه، هلته 2 دریابونه دي، بحر قلزم دی او یو بله بحیره ده. دا 2 دریابونه یو ځای شوي دي او یو نهر پکې انګریزانو برطانیې والا یو وخت کې جوړ کړی دی، نهر سویز ورته وایي. په دې نهر سویز یې دا 2 دریابونه یو کړي دي. دوی چې به په دې بحر قلزم کې په بحري بیړو کې سامان راوړو نو بیا به د بل دریاب ته چې رسو نو په ټرکونو کې به یې رسو او که په بله لاره به یې راتاوو نو د میاشتو مزل به ورته زیاتېده. نو یو وخت کې د برطانیې حکومت او د مصر د هغې لاندې و، نو د برطانیې حکومت د دې 2 دریابونو منځ کې یو نهر وویستو، نهر سویز ورته وایي. نو اوس جذب اغیزي خو یو جذب تلی شي، ځکه لږ تنګ دی. تنګ خو نه دی، مونږ ورته تنګ وایو. سمندر دریابونه یې 2 یو ځای کړي نو یو جذب تلی شي، بحري جذب، غټ جذب تلی شي. یو 2 په یو وخت کې نه پرېږدي. د هغې لاندې سورنګ دی، نه هغه سمندر دریاب ده، نهر سویز لاندې. نو په هغه سورنګ کې ګاډې لاندې ځي. نو مونږ په سورنګ چې پورې وتو نو د هغه ځای نه ده غار توره پورې، جبل توره پورې تقریبا 6 غنټې یا 15 لکه لار کې پکې مونږ ودرېدلي. مونږ خو 8 غنټو کې ورسېدو، خو لار کې پکې ځای په ځای مونږ ودرېدلي او بلکل اوس پکې ځای په ځای څه واړه کورونه جوړ شوي دي او خلکو پکې ځای په ځای لږ پټي جوړ کړي دي، داسې جیرب 2 جیربه، خو ډېر لرې په فاصله.
لکه یو دلته کې خلک اوسېږي نو 400 کې اوسېږي نو بیا ناګومان کې اوسېږي داسې مسله ده داسې لرې لرې او نور کلاو دشت بیابان دی نو د دې وادي تیه او وادي سینا اخیری سر ته چې بنده ورسېږي نو هلته کې دا جبل تور راځي چې کوم ځای کې حضرت موسی علیه السلام د فرعون نه قوم پورېسته خبره ته بله جمعه انشاءالله ووایم او هلته په دې لقدق میدان کې دا خپل قوم بن اسرائیل دیره کړل لومبې دوی ته د اوبو تکلیف راغی وإذ استسقى موسی ربه الله نه اوبو غوښته چې خدایه دا خو لقدق میدان دی مخامخ خو دریاب شته بحر قلزم او خو مالګي جنې ترخې اوبه دي نو الله ورته وی یو کاڼی ووه په دې امسا باندې نو چې کاڼی په کونټۍ په امسا ووه نو فانفجرت منه 12 عینا نو 12 کویان پیدا شو هلته قد علم كل اناس مشربهم 12 قوم ځکه دا د یعقوب علیه السلام بچیو د یوسف علیه السلام رونه د هغې اولادو نو هر چاته خپل ځای وښو چې ستا دغه کوي د دا د هغه دا د کویان مه ولیدل نورو کویانو کې اوبه نشته صرف په یو کوی کې اوبه دي او د سړک په غاړه ورته بورډ لګېدلی دی بورډ باندې لیکلي آبار موسی یعنی دا هغه کویان دي چې کوم د موسی علیه السلام د کونټۍ د غزار نه پیدا شوي بیا یې وي مونږ اوږي یو سبه کوو نو من او سلوا به راتلل ترنجبین او سیسې دا به یې خوړل نو بیا وی زمون خو دلته آبادی نشته او دا خو نور دی نو الله پاک ظللنا علیهم الغمام وانزلنا علیهم المن والسلوى نو خدای پې بره وریځ راوسته سپینه اعلی وریځ هوا به لګېده نو بیا وی مونږ له اوس یو قانون پکار دی چې د هغه قانون لاندې مونږ ژوند تېرو نو حضرت موسی علیه السلام الله سره مشوره وکړه چې خدای زما د قوم له یو نظام پکار یو قانون چې د هغې لاندې دی ژوند تېر کړي په هغه یو کتاب راله راکړه چې دوی ته عبادت هم پکې وښودلی شي دوی به عبادت څنګه کوي او دوی به یو بل سره څنګه ژوند تېروي او که دوی کې څوک وال ټکول جګړې وکړي د هغې فیصلې به څنګه کېږي پوره د ژوند یو نظام الله ماله را نو الله ورته وی ډېره ښه ده کوه تور ته راشه جبل تور نو ما ته یو 10 ورځې عبادت وکړه نو زه بدل یو قانون درکم او یو کتاب بدله درکم نو موسی علیه السلام لاړ کوه تور ته وخت 13 جمعه تاسو ته ما ویلو د دې کوه تور لاندې هغه ځای دی چې کوم ځای کې موسی علیه السلام سره خدای پاک خبرې کړې وې او موسی علیه السلام له پیغمبري ورکړې مونږ چې تلو نو دلار کې ښي طرف ته دقه ځای راځي دا چې کوم ځای هغه 13 جمعه ما ویلو او خدای پاک موسی علیه السلام سره خبرې کړې دي نو هغه د ځمکې نه 2 کیلومتره اوچت دی هغه ځای او دا کوم ځای کې چې موسی علیه السلام چې لیستې ده دا 7 کیلومتره په غر کې اوچت دی 7 کیلومتره او سخت غر دی په ټولو غرونو کې د اوچت غر دی ما وی خدای ملګري را سره یو ما سره زوی ونیس احمد یو ما سره ریدار شاه او زما د ماما زوی دی محمد حاجي صاحب زوی الله دې خوشحاله او یو د جامع ازهر یو طالب العلم و د پنجاب هم ځان سره بوتلی و مونږ وی چې مونږ ته لار اسانه شي مونږ 3 کسانو او ملګرو مشوره دا راکړه چې د شپې به خیجې د ورځې ګرمي وي د شپې به خیجې نو شپه کې به ځان رسوې نو سار وختي دغه ځای کې نور چې راخیږي د هغه نور یو عجیبه نظارۍ او ډېر خلک دغه سار د شپې ځان رسوي شپه کې د هغه نور عبادت کوي هلته نو ما وی نه زه خو په دې نیت نه ځم چې د نور دا نظاره وکړو دا خو د دې نور د عبادت کوونکو سره تشبیه راځي دا نیت پکې بلکل نه کوم خو د شپې تلل په دې وجه مونږ غوره کړل چې وی د ورځې بیا ګرمي مې په کوزېدو او په ختو کې نو د شپې به تاسو ځئ نو ما خو نیت یقین وکړه که په ځان دا یقین و چې زه به 7 میله په غر کې مزل به زه څنګه ما نه خو دا 3-4 کاله شو پرله پسې ګرځېدل نه کېږي وګاډي ته وخېږم یو مدرسې ته لاړ شم هغه مدرسه کې چې درس وکړم ګاډي ته وخېږم بلې ته لاړ شم هلته چې درس وکړم او ګاډي ته راوخېږم واپس کور ته راځم ماسخوتنې ګرځېدل کم دی خدایه دا څه مسله او شوق مې ډېر زیات زړه مې کېده چې به راوخېږم نو ملګرو ته مې داسې کو
چې د یو ځای ته خو ځو هغه خو اسان دی هغې ته خو سړی خطی شي 2 کیلومیټره څه خبره ده نه هغه پروت مزل دی دې ته به لاړ شو او مې زه به درته لاندې کښېنم او تاسو به بره وخېږئ نو ما ته چا وې چې سمند په اوښ هم پکې مزل کېږي هلته اوښان ولاړې نو سمند په اوښ مزل وکړه بیا بره اوښ نه شي تللی بیا به په پوړو ځې خو هغه پوړی سینګ پوړی دی هغه داسې پوړی نه دي لکه مونږ چې ځان له خپلې پوړی جوړې کړي هغه په غر کې پوړی جوړې شوي دي ګټې یې ښودې دي ګټې نو یو پوړی پټ اوچته ده بله 2 پټه اوچته ده بله کمه ده بله زیاته ده ګټې یې ښودې دي عامو خلکو حکومت نه سرکار نه دي جوړې کړې د ځان د خلکو د سهولت ده مسافرو دپاره او سیاحینو دپاره نو په ګټه به لاس ږدې نو په پوړی به خېږې ځان له ګران کان ما وې زه ډېره ښه ده په اوښ به سورلي وکړو سنت به مادا شي او سلار به م راته لنډه شي هلته د پولیس چوکۍ ده پولیس والا باقاعده یوازې به نه دی هغوی به دله خپل دلیل درکوي سړی به دله درکوي دا قانون دی ځکه چې غر کې ځای په ځای نورې لارې دي نو هغه هلک ته لار معلوم یې هلته ولاړې باقاعده چغې وي ما بوځئ ما بوځئ ما بوځئ او د هغوی د حکومت 2,500 روپۍ اخلي هغوی ورته جونۍ وایي د هغوی روپۍ ته د مصر جونۍ وایي 2,500 روپۍ اخلي 2,500 د هغوی 1 روپۍ او زمونږ په باندې 8 روپۍ برابرېږي روپۍ په مونږ درانه ده دا هغوی قانون دی او چې په اوښ څوک ځي په اوښ لږ مزل کېږي 3-4 کیلومیټره پې ځي په غر کې نو هغه هم 2,500 روپۍ اخلي د هغوی روپۍ د خدای نوم مې واغش ما الله ما غوندې کمزور انسان بیا د وجود نه درون انسان بیا چې ما په کلي کې پیاده مزل نه دی کړی دا 3-4 کاله نو خدای زه به بره سینګ خېجم خو مې الله ستا نه سوال کوم دا راته اسان کړه الله نه مې سوال وکړو اوس شپه م ده بیټرۍ م را سره راواغېشت دلیل سره م بیټرۍ وه یو دوکاندارو هغه نه مې کونټۍ واغېشت مې کونټۍ را عصوام سا دا به ځان سره کړ یو ځای کې چې لاړو پیاده م تقریبا یو 3.5 کیلومیټره مزل خو م پیاده و دا لږ لږ اوچت دی نو هلته د اوښانو والا ناست شپه وه هغوی دې مسافرو ته ناست دی نو ما لکه مونږ له یې اوښ راکړې ملګرو ته مې نه مونږ په اوښ نه ځو نو هغوی اوښ راته راکړه نو اوښ یې داسې عجیبه غوندې شی و چې په هغې سورېدل ځان له مسله ده هغې کې شاته م داسې یو موږې غوندې وي د کټ د خپې په شان او مخې ته م وي نو سړی دې منځ کې پکې کښېني خپه به یو خوا بل خواړی هغه شاته به ته د برې ډډه والي چې شاته ونه ښویږې او مخې طرف ته به دې خېټه لګېدلي چې اخوا ونه غورځېږې نو چې اوښ ته وختم هغه سرخوړلی ځای تنګ و زه پکې نه شوم برابرېدم زه ترې بیا راکوشم مې دا خو تنګ دی بل غټ اوښ یې راوسته نو بیا پکې چې ور وختمه په هغه اوښ باندې بیا ستومانه وم په اوښ چې وختم مې دا پیاده رالخوم ولې ځکه اواره لاره نه وه غرو اوښ به کله بره خط او کله به ښکته کوزېده 2 ځایه خو ما مې پرېوتم ځکه لاندې ترین میدان ډېر لرې اوږد یو خوا غر دی او بل خوا لاندې ډېره جوره ده ای خدای پاکه اوښ والا ته مې مهرباني وکړه او هغه اوښ پرېښو پړی یې غورځاو او شاته به اوښ ته ولاړو شاته به یې ټپه مې خدای منډه ونه وایي دا څه په مصیبت کې به وړېده یو دی چې او اوښ نیغ نه ته که نه په اواره لار بیا هم ګزاره کوي او به کله بره خطه شاته به مې ډډ د املا به مې خوږ شوه کله به د بره نه لاندې کوزېده نو خېټه به مې خوږ شوه او کله به داسې پترسو شو ما خدای ښکته ونه غورځېږي هغه ته مې دا اوښ دې ودروه هغه وې نه بیا موږ نه شاته پولیس والا تپوس کوي ډېر تنګ وم په هغه اوښ کې ډېر زیات خو ښه وه یو ځای ته ورسېده چې ورسېد مې بس دا دی ټیک دی وی لږ مزل شته مې بس ودرېږه بس کوشم دی دا ملګري راپسې پیاده را روانو ساګانې غشتې ما وی لکه باس زه خو بیا په اوښ نور نه ځم ستړی کړم ملا مې م خوږېده او خېټه مې م خوږېده اوښ نه کوز شم لږ دمه شو نو بیا پیاده مزل نو شورو که غر کې اوس خېج نو زه کوم ځای خطی شم یو پوړی په 2 پوړی به ختم او کېناستېدم به 4 پوړی به ختم او کېنو کې جومات کې ناستې ما الله اسانه کړه د الله د طرف نه چې د خدای فضل او کرم نو ګرانه وه نو ما وی دقه وخت کې د ما سوچ کې حضرت موسی علیه السلام راغی
خدای دې پیغمبرانو د دې امت ته هدایت لپاره او د دې دین د خاطره او د الله د دین د خاطره څومره تکلیفونه تیر کړي، څومره نازک وجودونه او نیازبین خلکو، الله ته خوښ خلکو. موسی علیه السلام دلته ختلی دی، څومره خواري کړې ده، او یوازې خو نه دی تللی چې دې ته ځان سره 13 ورځو سامان به موړي، خوراک به هم کوي که د 13 ورځو اوبه به یې موړي، هلته خو اوبه هم نشته. د 13 ورځو دپاره به یې ځان سره بستره موړي، هلته خو بستره هم نشته، غر دی. نو بستره، صادر، د یخنۍ ګرمۍ دا به یې خامخ انتظام کړي، د خوراک او د څښاک. ځکه قرآن وایي، قرآن شریف خو دروغ نه وایي، قرآن شریف خو رښتیا وایي الحمدلله. او قرآن وایي ووعدنا موسی 30 لیله واتممناها ب10. 10 شپې تېرې کړې، 10 ورسره زیاتې کړې، نو 40 شپو ته ورسېده خبره. 40 شپې ته تېری. اس كنت بجانب الغربیه بجانب الطور الایمن. قرآن شریف یې ذکر کړی دی غر، او د قرآن شریف یې اړخونه هم ښولی دي، غربي جانب او ښي طرف ته فلان فلان. خیر په ډېر تکلیف باندې مونږ روان شوي، تقریبا 9:30 10 بجې روان شوي، او 3:30 بجې به راورسېدو، او په لاره باران به لا بیلو، خشته ښکلې څاڅکي به رالل. داسې باران به نو چې هغه سړی دغه کې تنګ کي، خو یو پشم به را پرېوته د څاڅکو، بیا به بند شو، بیا به یو پشم را پرېوته، بیا به بند شو، سخته یخني وه بره. مونږ خو چې دې نه تلو، ځان سره دغه نه وړې سویټرې میټرې. هلته چې ورسېدو نو خلکو وی ګورې بره یخني ده. نو ما 2 بنینا واچول، یو بنین د پاسه مې بل واچو، او دا یو رومال مې د سر د ټوپۍ لاندې کړ او مخ مې پکې وتړه، بل مې د دې د ټوپۍ د پاسه واچو، واسکټ کې مې ځان ونغښ، ځان سره صادرونه واغېښتل، خو هغه موږ نشو ګرځولی ځکه هغه ختل ګران. د مارونو بره وختو، 3:30 4 بجو له تقریبا یا 3 بجې به وې چې خدای پاک په فضل بره وختو. سړی را سره چې بره وختو، نو بره یو جومات دی، راکوټې شان جومات، کوټینی جومات دی، دومره وی لکه زمونږ د دغه دیوال نه رستنې پورې ستنې نه دی دی پورې ډېر راکوټې جومات. یاره ګمان کومه چې داسې یو طرف به 20 فوټه یا 25 فوټه او بل طرف به 15 14 فوټه راکوټې جومات بس. او هوا لګېده چې بل شان یخ هوا لګېده، او باران به چپه شو، بیا به بند شو، په جومات وردن نه شو، یخنیم کېده، وجودونه هم خوږېدل، بلا مزل هم کړی. نو ملګرو ته مې په دې جومات کې ډډه ووهی، سار به سره ګورو. نو یو خوا جومات دی، بل خوا د عیسایانو چرچ دی، د مسلمانانو جومات. عیسایان هم دغلته ځي، د عیسایانو عبادت خانه ده، بس یو بل ته مخامخ دی، لږه فاصله ده، لږه غوندې اړه خو او معمولي شان. او بلا جانمازونه جومات کې پراتو، هم راواغېستل، سر ته م کېښودل، دروازه م بنده کړه، ځکه یخ هوا راتله. ملګرو ته مې لږ 1 ګنټه نیمه دمه شی، نو بیا به یو 2 رکعاته هر څونه چې وس کېږي لږ مونځ به پکې وکړې دې ځای کې، ځکه دا ډېر قیمتي غر دی. دا هغه غر دی چې دلته موسی علیه السلام سره خدای پاک خبرې کړې. او بیا قوم زه درته اوس وایم چې دلته نور څه شوي. نو هلته کې مونږ هغه شپه تېره کړه ګنټه نیمه، بیا پاڅېدو اودسونه مو کړل او مونځ هم پکې وکړل، بیا مو لږه ډډه وواله، هسې د خوب دپاره نه. بیا انور راوخت. نو دې جومات لاندې غار دی، د جومات نه چې بهر ووتو او رڼا ولګېده، نو لاندې کوشو، نو هغه غار ته وردن نه شو چې کم غار کې حضرت موسی علیه السلام رب العالمین ته 40 ورځې شپې عبادت کړی. سړی حیران شي چې خدایا دلته موسی علیه السلام څنګه وخت تېروي، الله دلته کې څنګه عبادت کړی دی. الله به چې تا سانه کړي نو بېله خبره ده، یعنې په عقل ډېره ګرانه خبره ده، ځکه لاندې به په پوړو مونږ ورکوز شو، او غار هم راکوټې غارو، دومره غارو چې کټ په کیله په خوارۍ ځایږي، سړی پکې خپې غځولی شي، پکې چې سملې نو خپې پکې کولاو غځېږي، او لږ شان پلن دی، یو 2 کسه پکې سملاستېدی شي، یعنې داسې د 2 کټو یا 1.5 کټ په اندازه به پلني، او د کټ نه به یو 15 لیشتې یا 100 لیشتې به اوږدي. هغه غار کې مونږه لږ وخت تېر کړ، پکې کېناست. الله پاک موسی علیه السلام ته وی دې غار ته راشي. نو په دغه غار کې حضرت موسی علیه السلام 10 شپې تېرې کړې.
نو روح المانی کې د دیلمی په حواله یو حدیث نقل نه، اگر چې زموږ علما د دیلمی روایت له ډېر زیات دغه نه ورکوي، تقویت نه ورکوي د دیلمی روایت. نو هغې کې دي چې کله موسی علیه السلام 10 شپې تېرې کړې، نو بیا خدای پاک سر خبر و اراده به وه د ملاقات، نو د مسواک ومږه. نو رب العالمین ورته وی دا مسواک دی ولې ومږه؟ د روجهدار د خولې نه یو سام غوندې ځي. مسواک دی ولې ومږه؟ د روجهدار د خولې خوشبو دا خو په ما د مشکو د خوشبویان هم خشته لګي. نو یې 10 ورځې بیا دوباره نورې روجې ونیسه، 10 ورځې دې ونیوې، 10 ورځې نورې روجې ونیسه. دا د دیلمي په حواله روح المانی دا حدیث او نورو کتابونو نقل کړی، خو چې کم نور علما وي هغوی د دې مسواک د مږلو ذکر نه کوي، خو بس 10 شپې دي قرآن شریف کې الله فرمایي، او 10 وسره خدای پاک زیاتې کړي. فتم میقات ربه 40 لیله، د خدای سره چې کم وخت مقرر کړی 40 شپې یې پوره کړي. 40 شپې چې موسی علیه السلام دلته پوره کړي، هلته یو بل غم پیښ شوی دی، خو هغه به راته بله جمعه ویم انشاءالله. هلته سامري سخی جوړ کړی چې موسی علیه السلام خو د خدای ملاقات له تور ته ختلی دی او خدای دلته راغلی دی، قوم هلته د سخي عبادت شروع کړ. موسی علیه السلام ته لا پته نه لګي. 40 ورځې چې موسی علیه السلام کله پوره کړلې، نو الله وله تورات ورکړ، په تختو لیکلې تورات. وره څومره ګرانه ده دا تختی به ځان سره په دې 2 کیلومیټره غر واپس را کوزئ. قسم دی هغه ختلی بیل ګرانو او کوزېدل یې بیل ګرانو. کوزېدل خو ده په خپله د 2 کیلومیټره مې بغیر د اوښ نه راکوشم، او کوزېدل ګران په دې چې کونډی به دې خوږېږي، او دا پتونان او دا سپینې به دې خوږېږي. زه چې ویښته راورسېدم یو 2-3 دمې مې پکې وکړې، خو چې ویښته راورسېدم یقین وکړه ما دا نه وي چې دا خپې زما خپلې دي، داسې کوږ کوږ بتلم راتلم، یو طرف نه یو کس نیولی وم، بل خوا مې کونټی نیولی وم. نو الله وله تورات ورکړه. نو چې الله تورات ورکړه او الله ورسره بیا خبرې وکړې، یو ځل خو یې ورسره مخکې خبرې کړې وې لاندې، یو ځل یې په دې غر د پاسه ورسره بیا خبرې وکړې. نو د موسی علیه السلام په زړه کې شوق پیدا شي، د الله خبرې خو خوندورې، خشته ښکلې وي، مزېدارې وي. نو موسی علیه السلام فوراً وی رب ارینی انظر الیک، خدای ما ته ځانم لږ وښایه چې دې ووینم. خبرې څومره ښکلې دي او څومره خشته او مزېدارې خوندورې دي، نو الله ته به څومره ښکلې او څومره خشته وي. حدیث کې راځي ان الله جمیل یحب الجمال، خدای پاک ښکلی دی، خشته دی، او ډول او حسن یې خوښه وي. خدای ما ته ځان وښیه. الله وی لن تراني، ته ما نشي لیدل، دی دنیا کې لیدل ګران دی، ما نشي لیدلی، او آخرت کې به انشاءالله مونږ ټول خدای پاک وینو که خیر انشاءالله. ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، مخونه به خدای ته ګوري او دا مخونه به خوشحالي تر و تازه چې په دې مخ موږ د رب العالمین ملاقات. یو روایت کې راځي چې کله جنتیان خدای پاک جنت ته داخل کړي، نو یو میدان دی، په هغه میدان کې به دا ټول جنتیان راغونډ کړي، او دا جنتیان به د دنیا د یوې هفتې په مقدار په دغه میدان کې راغونډېږي، لکه د جمعې مانځله چې موږ جومات ته راځو دا به راغونډېږي. نو رب العالمین به ترې تپوس وکړي، څوک به د نور په کرسو ناست دي، څوک به د یاقوت په کرسو ناست دي، څوک به په مختلفو د هیرو جواهراتو په کرسو باندې به ناست دي. نو الله به ورته وایي جنتیانو څنګه یې؟ خوشحاله یې؟ الله ډېر خوشحاله یې. ستا حمد څه نعمتونو کې کمي شته؟ نه الله، هر څه میلاویږي. داسې څه نشته چې موږ محسوس کړو. بیمارو نه خلاص، دلته خو سړی په مال دولت خوشحالي، خو ټینشن، غم، پریشانی، بیماری، د مرګ یاره دا قصې پسې وي. هلته خو داسې نشته، اس غم، اس فکر، اس ټینشن، اس پریشانی دا پکې نشته. نه بیماری شته، نه ډاکټر شته، او نه مریض پکې شته، نه ستړیوالی شته، او نه پکې سړی به هسې ډډه والي، خو داسې به ني لکه د دنیا چې سړی ستړی شي. جامې به بدلی، خو د خیرنتوب د وجې به یې نه بدلی، هسې د خوند دپاره لکه ناوي، خو جامه خیرنه نی، او د خوند دپاره یې بدلی را بدلی.
یا یو سړی ستړی نی او اسې بالغ ته ډډه ووي د خوند دپاره تیاره پکې نشته ټوله رڼا رڼا ده د خوراک څیزونه چې څه ستا زړه غواړي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه د خدای نه غواړی وړه کې درڅه تېرېږي الله به یې درله درکوي نو هلته څه کمې دی بندگانو وایه که نه او خوراک به یې څنګه نزلا من غفور الرحیم ټول به د خدای میلماني یو سړی د میلمستوب جون چې بل شان دی یو د خپل کور روټۍ یو د میلمستوب روټۍ نو هر وخت چې جنتي روټۍ خوري میلمه به هر وخت او میلمه به د چی د رب العالمین میلمه به خدای دې زموږ نصیب کړي انشاءالله موږ له به خدای راکوي که خیر موږ له خدای ایمان راکړی بس وروڼو د ګناه نه ځان ساتئ نیکو ته توجه کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په دایره کې کوشش کوئ چې ژوند تیر کړئ او د عالمانو سره مینه ساتئ خبرې اورئ دین ته زده کوئ تقریرونه اورئ جماعت ته راځئ ذکر کوئ خدای پاک باقي مونږ خو هغسې نشو کولی کوم چې صحابه کړي دي شیطان کمزوری یو مونږ او بل خوا نفس دی خو د خدای نه غواړئ چې خدای مونږ له جنت راکړي اللهم انا نسأل الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول او عمل رسول الله مبارک بدا دعا کولا خدای وی مونږ له جنت راکې الله د جنت نعمتونه راکې خدای هغه خبرې او هغه کار رانهوالی چې په کومو خبرو په کوم کار سړی جنت ته رسېږي دا دعا به یې کول نو یې نه څه نعمت وګورئ که څه کمې وي الله هېڅ کمې نشته وی وګورئ که نه وغواړئ که څه الله څو غواړو مونږ خو چې څه غواړو میلاویږي نو رب العالمین به ورته خپل ځان وښیي دیدار د الله به وکړي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره نو چې دوی الله ته وګوري که نه نو چې په جنت کې څومره زرګونه کاله تیر کړي دي او د جنت خوشحالۍ تېرې کړي دي ابه د الله د یو سیکنډ په دیدار د خلکو نه یېرې شي دومره به د خدای په لیدو کې خوند دي دومره به خوند دي او چې واپس راشي د خدای د لیدلو به په دوی یوه سر پیدا شوي دوی به نور هم ښکلي شي او خوشبویه به دي نو چې کور ته راشي نو ښځې به ورته وي حورې به ورته وي خپلې ښځې وي ته خو نن ډېر ښه دی د بخاري شریف حدیث دی مسلم شریف د ترمیزي وي ته خو نن ډېر ښه دی ډېر ښکلی ډېر خوشبویه دا څه چل شوی دی نو دی به ورته وي زه به ښایسته نیم زه به ښکلی نیم زه به خوشبویه نیم رأینا الرب عز وجل الجبار مونږ خپل الله لیدلی دی مونږ د خپل رب سره ملاقات شوی دی او چې الله سره ملاقات وشي او مونږ ته واپس کیږو نو د هغې سر به په مونږ نه پرېوځي یو سړی چې د ګلونو باغ ته لاړ شي او د ګلونو په هغه خوشبویه کې یا تاری په دکان کې وخت تیر کې او دی واپس راځي نو د هغې هغه اثر پې پرېوځي که نه پرېوځي نو دقه رنګې د رب العالمین هغه د ملاقات اثر رابه نو خوند دی نو حضرت موسی علیه السلام الله ته ربي ارني ما ته ځان وښایه درته ګورم وی لن تراني ما نشي لیدلی نه الله مهرباني به کوې ما ته به ځان ښیې خبرې دې ډېرې ښکلې دي ښایسته دي الله ته به څومره ښکلې ته به څومره ښایسته رب العالمین ما ته به ځان ښیې نه ښیې موسی علیه السلام خو جلالي مزاج انسان و الله وی نه اخره کې الله ورته وی ښه یو کار وکړه زه دې غر ته ځان یو معمولي غوندې جلک ښیم ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني دې غر ته لږ غوندې ځان معمولي یو جلک خپل ښیمه نو که دې په ځای ټینګ شو ته به مې بیا ووینې او که غر ټینګ نه شو ټوکړی شو ته به مې څنګه ووینې دنیا کې هغه طاقت نشته آخرت کې به انشاءالله په سترګو کې هغه طاقت فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قرآن شریف کې الله فرمایي چې الله پاک معمولی د خپل نور یو جلک غر ته وخو غر ټوکړی ټوکړی شو ټوټې ټوټې شو او موسی علیه السلام باندې هیبت راغی بېهوشه پرېوت هغه غر ته نن سبا جبل دکا وایي هغه د کوهي تور نه چې سړی راکوزیږي نو په لاره هغه ټوکړی ټوکړی پروت دی داسې وړی وړی ټوکړی وړی وړی خو نه دي غټې دي مونږ ته د غر په نسبت وړی ښکاري دا زما د دې لاس په اندازه دوه ګزه مربع یو ګز مربع درې ګزه څلور ګزه دوه فوټه درې فوټه دا یو ټوټه په ځای پرتې دي څه د شګې جوړې شوې
څه نظرې جوړې شوې هغه شګې زرې خو 3.5 زره کاله تېر شو هغه خو به باران او اوبه وړي خو خبره خلاصه ده خو کاڼي پراته دي په ځای شګې زرې نشته نو دغه کاڼي ګز مربع او 2 ګزه مربع او 2 فوټه او فوټ مربع داسې ګډوډ دا ځای په ځای پراته دي سړی حیران شي چې دا لکه څنګه چې سړی دا یو کاڼي ماتوي ټوکړې ټوکړې یې کړي دقسې ټوکړې ټوکړې پروت دی نو ما هغه هلک نه تپوس ما پې شک راغی نو هغه هلک ما ته بل غر وښوي دغه غر دی نو ما هغه ته وخندل مې دا خو روغ دی قرآن شریف کې خدای پاک وایي ټوکړې ټوکړې دی مې دا معلومېږي بیا چې لاندې م تپوس وکړو نو خلکو یو واقعي هغه نورو ملګرو وي دغه غر ټوکړې ټوکړې شو زما ورونو موسی علیه السلام هغه بس پوه شو بیا چې واقعي ما کې دلته هغه طاقت نشته په دې ځمکه د اسمان لاندې چې د رب العالمین ووینم خو یاره هغه الله چې خپل نورانیت غر ته ښکاره که او غر ټوکړی شو نو اوس هم که یو سړی بجلی ته نه ګوري بلف ته نه ګوري او بله پړق ناري کې نه سترګو کې هغه پړق وي که نه هغه شوق د موسی علیه السلام سترګو کې پاتې شو تورات یې راوړه قوم له یې ورکړه خو چې قوم له راغی او تورات یې قوم له راوړه نو قوم په غم اوړېدلی و قوم څنګه په غم اوړېدلی و قوم د سخي عبادت شروع کړی و په دې قوم کې یو کس و سامري دې سامري دوی چې کله د فرعون د علاقې نه راتلل نو د هغوی نه کالي غوښتې هغوی ته یې بانه کړې وه چې زمونږ کې خادي زمونږ له کالي راکې ولې مونږ به د شپې وځو نو مونږ به خامخا ځان ته رڼا کوو نو دا د فرعون قوم به وایي چې دا رڼا ده څه ده دا جوړ تختي څه نو مونږ به ورته ووایو چې مونږ کې خادي ده واده دی نو دوی به راباندې شک نه کوي واده له به بار وتل واده به یې بار مناوه نو کالی تی په سوال غوښتي نو چې موسی علیه السلام کوهي تور ته لاړ نو سامري ورته وی دا کالی راکې چې دې سنبال کم دا خو د ګناه دي او چې موسی علیه السلام کله راشي نو بیا به تاسو له هغه چې څه فیصله وکړه به کوو او پردي دي هارون علیه السلام هم هغه وی او بالکل دا کالی مې استعمالوې دا د فرعونیانو کالی دی او د ګناه کالی دی دا راغونډ نو چونکې سامري زرګرو نو هغه له یې ورکړل چې دا ځان سره محفوظ کا نو سامري څه چل وکړو هغه ویلې کړل او یو سخی یې ته جوړ کړ قالب یې جوړ کړ په هغې کې ورواړلو سخی یې ته جوړ کړ د سامري جبریل علیه السلام او د هغه اس لیدلی و ګوره موسی علیه السلام چا وپاله فرعون خدای دې پیغمبر جوړ کړ او د دې سامري نوم هم موسی دی چا وپالو دی مور غرزولی و د دریاب په غاړه ځکه فرعون به ماشومان وجل قصه به درته بیا وکړم انشاءالله نو جبریل علیه السلام به راته او دا سامري لوی کړی دی نو عجیبه ده و موسی الذي رباه جبریل کافر و موسی الذي رباه فرعون مرسل وی هغه موسی چې جبریل علیه السلام تربیت وکړه د هغه نه کافر جوړ شو هغه موسی چې فرعون وپاله او تربیت یې وله ورکړه د هغه نه خدای پیغمبر جوړ کړ د الله قدرتونه نو جبریل علیه السلام چې به په کوم اس راته د سامري له دله به یې خوراک ورکو پی به یې ورکول نو د هغه اس چې به په کوم ځای خپه کېښود نو هغه ځای به شین شو زرغون بشو نو دی سامري چې په خبه د پیشو نو دوی چې دی خوره کې خو څه چل شته نو هغه خوره یې ځان سره ساتلې وه نو چې کله هغه سخی جوړ کړه هغه خوره پکې ورویشته نو سخي چغې جوړې نو سامري خلکو ته وی موسی تللی دی خدای له کوهي تور ته خدای دلته راغلی نو خلکو د سخي عبادت شروع هارون علیه السلام ډېر وی خلکو نه من ورکه نه وي مونږ سره خو یې 10 ورځې لوس کړی و نو 40 ته خبره ورسېده خدای ته رک شوی دی ګرځي واپس خدای دلته راغلی دی نو خلکو د سخي عبادت شروع که قرآن شریف وایي وی تاسو اتخذتم العجل سخي نه خدای جوړ که ظالمانو چې موسی علیه السلام څنګه راغی قوم سخي ته په سجده پراتو وی داسې اوس چېرته کېږي لاول خرور سره په جګړه شو هارون علیه السلام یې مشر ورو 3 کاله د موسی علیه السلام نه مشر او موسی علیه السلام له چې خدای پاک پیغمبري ورکړه نو د خدای نه دا سوال وکړه وی الله زما ژبه کې خو فصاحت نشته
فرعون سره به اوس خبرې کول غواړي. زما ورور هارون هو افصح مني لسانا، د هغه ژبه زما نه خشته ده، ښکلې ده، هغه فصیح سړی دی، انسان دی. نو اما سره ملګری کا، وزیر مې کا، ملګری مې کا. وی زه ټیک شوه، سنشد عضدک من اخیک، وی ستا لاس مې ستا پر ورور مضبوط که، زه ستا ورور موږ تعالی پیغمبر که. نو هارون علیه السلام غریب نصیحت کړی او موسی علیه السلام خو غصه ناک و، نو فورا یې ونیوه، د لاس نه او د دې زنې نه یې ونیوه او ویې لا تاخذ یا ابن ام لا تاخذ بلحیتي، وی زما ږیره او سر دې ولې ونیو، ما خپل وس کړی دی که نه. نو بیا سامري راونیوه، وی دا دې څه کړي دي؟ بس موسی علیه السلام چې په سترګې راویستې بس هم تیاره شو او بیا یې ورته وی دا دقسې کالي مې ویلي کړل او اخذت قبضة من اثر الرسول، د جبریل علیه السلام د هغه خپې د اس هغه خوره مې پکې واچوله، نو هغې سره دا چل پکې پیدا شو. وی تاسو وایئ چې دا خدای دی، ای بني اسرائیلو، ای ظالمانو، تاسو خدای د فرعون نه را خلاص کړی. فرعون خو د دې شرک او کفر د وجې خدای هلاک کړ، هغه سره خو زما مقابله په دې شي وه. نو ظالمانو تاسو بیا دلته رسخي عبادت شروع کړ. نو هغه سخی راواغېسته او حلال یې که او اور یې ورته ورته کړې، وایي زه سوځوم که دا خدای ایمان نه ځان خلاص کړي. نو بني اسرائیل خو پوه شو چې موږ نه غلطي شوې او سامري ته یې وایي زه ستا سزا دا ده چې ته به لا محساس، ته به چغې وایې چې ما له ګوتې مه راوړی. نو په هغه خدای د خارخ او د سخو دانو بیماري ولګوله، په وجود یې ننکۍ راوختې او سخا دانې پرې راوختې. که چا به ګوتې نه ما له ګوتې مه راوړی، ګورې هغې کې خدای سامري مرداد. بیا الله غصه شوی و، وی دې قوم سره څوکم، الله وی دوی سره ما څونه احسان وکړه، دی به چغې والې چې خدای د فرعون را باندې ظلمونه کوي، فرعون را باندې کارونه کوي، خدای د دې فرعون نه خلاص کا. نو ما ترې را خلاص کړل، چغې به یې والې، د دې بچي به یې وجل، هغه فرعون چې د دې ماشومان یې وجلې دي، حلال کړي دي ولا ماشومان. نو هغه فرعون مې ولا هلاک کړه، دي د سترګو وړاندې مې هلاک، د اوو لکو قوم سره مې هلاک کړه. وادي تیه ته مې راوستل، په وادي تیه کې مې ولا ترنجبین او مړزان او سیسې ولا ورکړې، اوریاز مې پې د پاسه کړه، اوبه مې ورته راوویستې، کتاب مې ولا ورکړ، نعمتونه مې ولا ورکړل او دی بیا د سخي عبادت وکړ، مرتد شو. اوس به څه کوو؟ وی فقتلوا انفسکم، اوس دې ځان مړه کړي. د مرتد سزا دا ده چې یو بل وجني، اوس بس دی په توبه نه مسلمانېږي، یو بل وجني، خدای یو بل به څنګه وجني؟ بس وی علاج دغه دی، بل علاج نشته، که نه کړي ټولو باندې سزا خدای راولي. اوریاس خدای راوسته، څنګه به یو بل وجني؟ پلار زوی بس وی دا زما کار دی، الله کار دی. اوریاس خدای پاک راوسته، په هغه اوریاس کې دوی غیب شو او بس تورې واغېستې وې غزارونه په یو ورځ ته خدای 1000 مردار کړل، مړه شو په یو ورځ باندې 1000 مړه شو. بیا هم الله غوسه و، رب العالمین بیا هم غوسه و. دا غریب بیمار به خیر دی، کښېنه او په اطمینان یې کښېنه او په قلعه. رب العالمین بیا هم غوسه و. نو موسی علیه السلام څه چل وکړه؟ د قوم نه 80 کسان واغېستل، وی دی چې کوهي تور ته لاړ شو چې خدای ته لږه جړه وکړو، کوهي تور ته ځو چې الله او بیا دومره دا سپېره چې دوی موسی علیه السلام ته وی دا تورات هسې نه چې د خدای نه دا تعالی کړي، یعنې دونه معجزې ولیدې، دومره معجزې ولیدې. دشمن یې خدای د سترګو وړاندې هلاک کړه، ترنجبین او سلوا او اوریاز یې ارسه او بیا وی دا به تعالی کړي. خدای خپه دی، هغه وی ظالمانو الله خپه دی، زه چې ځو چې خدای ته لږه جړه وکړو نورم. او تاسو به خپله به خدای ته ووایم چې الله ورته ووایه چې دا ما د ما کتاب دی. نو کوهي تور ته 80 کسان لاړه، نو خدای ته جړاګانې وکړې، یا الله وی دا ظالمان خو دا تعالی کړي. نو خدای پاک هغوی سره خبرې وکړې، دا زما پیغمبر دی او دا کتاب ما ورکړی. یقین یې راغی. نو چې یقین یې راغی بیا څه وایي؟ هغه خلک چې پکې نیکانو چې بوتلې وی ارنا الله جهره، وی موږ ته خدای وښایه، هسې نه چې دا خبرې د خدای دي، دا ظالمان خدای راته وښایه چې ښکارې ووینو.
نو بس چې وی سنگ خدای را تو خایا او د بیا د بیا د خبره د خلینا او خطا نو بس مضبوطه زلزله غلس پر راغی خدای دا او یا وړل تمړ کړ کون بل شو موسی علیہ السلام خدای ته په جړا شو یا خدای پاکه یو د سرور قمقلو خبره وکړه ټول دې مړ کړل یا خدای اوس قوم له څه جواب ورکوم وی بچ زموږ مشران دې بوتله ترې مړ کړل خدای دا جمدی کا یا الله دا جمدی کا دا په دې کوهی تور کې نو خدای پاک واپس جمدی کړل ورسونه معاملې په دې غر کې شوي دي نو چې واپس جمدی شو بس بیا خو یقین راغی وی بس زموږ توبه ده نو واپس موسی علیہ السلام سره راغله دا څونه مبارک غر دی په ټولو غرونو کې د دې نه غټ غر مو نه لید د دې غر نه چې راکوشي لار کې د هارون علیہ السلام قبر دی یو غونډه ده د ځمکې نه لږه غوندې اوچته ده په هغه غونډه د حضرت هارون علیہ السلام قبر ده موږ جړومبي ته د هارون علیہ السلام قبر نه ورغلو یو وړه غوندې کچه کوټه ده پوټې نه کچه کوټه ده د ګټو د خټو او په هغې کې د هارون علیہ السلام قبر دی او څه غلافونه پې خلکو د پاسه اچولي دي کچه ځای دی لاندې ځمکه هم د خاورو ده جانمازونه او دا څیزونه پکې خلکو اچولي او یاره ته یقین په خدای او که جومات کې ناست یم چې څه اثرات انسان محسوسوي هلته زه خو جومات کې ناست یم دروغ درته نه وایم یو خبره مې خولې له راله درته بیا وکړم زه خو چې د هارون علیہ السلام پیغمبر دی قبر سره کښېنه هغوی ورته بورډ هم لیکلی دی آثارو قدیمه او تحقیق سره دا خبرې ګورې ثابت دی نور حقیقت نه الله خبر دی نو مونږ چې زه خو چې کېناستم په خدای یقین وکړه یو منټ دو داسې خوشبو را باندې ولګېده چې زه حیران شوم نه وه خوشبو ناګانه د خوشبو یو جله غوندې راپورته شو یو دوه درې منټه بیا خوشبو ختمه شو هارون علیہ السلام دغه یې لګولی دی هم اوچت دی هغې ته منبره خیجې او د هغې نه لږ غوندې په فاصله داسې یو کیلومیټر دوه کې د صالح علیہ السلام خبر صالح علیہ السلام پیغمبر د هغه قوم خو هغه په مکه تبوک ته چې دی هلته قرا صالح دی چې دا قوم یې خدای هلاک کړ نو صالح علیہ السلام هجرت وکړ دې علاقې ته راغلی دی تاریخ لیکلی دی نو دې علاقه کې بیا صالح علیہ السلام وفات شوی دی او د هغه قبر هم یو غونډی ده د هغه غونډی د پاسه دی دا ټول یو ځای دی دا کوهی تور او هغه د کوهی تور په ویښ کې هغه ځای چې کوم ځای کې موسی علیہ السلام سره خدای پاک پیغمبري ورکړې ده سین کاترین ورته نن سبا وایي او د موسی هارون علیہ السلام قبر او د صالح علیہ السلام قبر یو خوا لږ په فاصله کې بحر قلزم دی او دا غر دی او بل طرف ته فلسطین او د اسرائیل علاقې راځي او موسی علیہ السلام کم ځای دفن دی نو د هغه قبر نه دی معلوم صرف دومره ده چې بخاري شریف کې یو حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې د موسی علیہ السلام د مرګ وخت راغی نو د الله نه سوال وکړ وی الله ما بیت المقدس ته نږدې کال ته مې مړ کا چې دومره بیت المقدس ته نږدې لکه یو سړی چې کاڼي ولي او بیت المقدس ته رسیږي نو خدای پاک هلته بوتلی دی او د سرو شګو یو غر دی یو ډیری ده د هغې سره خوا کې دفن دی له لاره په غاړه حضور پاک وفرمایل لو کنت سموي که زه هلته اوس دې وخت کې وي نو ما بیا درته قبر خولی وي چې دلته قبر دی د دې سرو شګو د ډیری سره خوا کې د لارې په غاړه نو د دې حدیث ته معلومیږي چې موسی علیہ السلام د مرګ نه مخکې بیت المقدس ته تللی دی بیت المقدس او هلته کې هغې ته نږدې د لارې په غاړه د سرو شګو چې کوم غر دی او ډیری ده هلته کې وفات شوی دی او هلته دفن نور چې څه حالات ما لیدلی دي آینده جمعه کې به درته ووایم صرف دې جمعه کې یو خبره درته کوم وروڼو چې دې میاشت ته موږ د شعبان او د شوقدر میاشت وایو د دې میاشت په فضیلت کې رب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ویلی ان الله تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم لبني كلب او كما قال فی هذا الحدیث کلام لږ بعض علما په دې حدیث کې څه خبرې کوي خو خیر د فضایلو سره تعلق لري خلاصه دا ده چې د الله پاک خپل شان لایقه سره د لومبي اسمان ته راکوزېږي په دې شپه یا بعض علما وایي د خدای رحمتونه راځي
نو په عربو کې یو قبیله د بنو کلب به وته وي، هغوی به ګډې چیلې ډېرې زیاتې ساتلې. نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات بندګان خدای پاک بخي په دې شپه. او علما لیکي هې ته شب قدر وایي، موږ ورته شب قدر وایو. عربی کې ورته شب قدر نه وایي، شب خو پارسي لفظ دی، او قدر عزت ته وایي، عظمت ته وایي، او قدر تقدیر په معنا سره م استعمالیږي. نو بعض علما وایي په دې شپه الله پاک د هر انسان د راتلونکي یو کال تقدیر د دنیا فرشتو ته حواله کړي چې دا د لوح محفوظ نه لیکل شروع کړي. نو د هر انسان د راتلونکي یو کال چې څه دی خوري، څه کوي، څه نه کوي، دا ټول هغه فرشتې بره صدر دفتر د لوح محفوظ د هغې نه یې ولیکي. نو د رمضان کې چې کوم اخیري لیلة القدر دی، په اخیري لسو کې په هغه شپې د دنیا فرشتو ته حواله کړي چې ها دا د فلان کی تقدیر دی، یو کال ځان سره کړي. نور لیلة النصف من شعبان ورته عربی کې وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د په دې شپه کې د خدای پاک عبادت کړی. د دې کې نور څه نشته، دوه څیزونه دي، د شپې الله ته عبادت کول او خدای ته جڼا کول او د ورځې روژه نیول. نو هغه شپه بېګاله را روانه ده، بېګاله لیلة النصف من شعبان د شب قدر 15مه ده، او سبا ورځ د خالی ورځ د سبا کمه را روان. हाय दोस्तों, आज हम लोग फिर से ये वाला गेम खेलने वाले हैं, सबवे वाला। और आज हम लोग इस गेम में 250 कॉइन्स कलेक्ट करने, तो अभी नीचे हो जाते हैं, उधर हो जाते हैं और इस तरह से भागते रहते हैं और हम इस गेम में आगे ही बढ़ जाएंगे। आप लोग हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं तो हार ही गई, गलती से हो गया दोस्तों। अभी हम लोग फिर से करेंगे और इस बार हम लोग जल्दी करेंगे ताकि हम लोग आराम से कर ले। और हम लोग नए बबल बना लिए, इससे पता है क्या होगा कि हम लोग को मतलब कोई चीज़ मारेगी तो हम लोग आउट नहीं होंगे। और हम लोग कभी लावा से बच ले बस। हाँ, वो बच गए। 2x कॉइन्स भी ले लिए, ये बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे कॉइन्स हमें मिल चुके हैं और अभी भी हमें 250 कॉइन्स कलेक्ट करने हैं। हमने जितने 2x कॉइन्स जमा कर लिए उतना ही अच्छा होगा। और 250 कॉइन्स हम लोग ने कलेक्ट कर लिए, इससे हमें हाईटेस्ट जंप मिलेगी इस तरह से कुछ। और इसको करते हैं और ये चीज़ हमें मिल गई है। और यहाँ से देखो जैसे चीज़ें निकल के आ रही है। और सामने ट्रेन है, हम उधर हो जाते हैं, इससे नीचे हो जाते हैं, चढ़ाई के ऊपर चढ़ते हैं, हाईटेस्ट जंप ले लेते हैं। और हमें हाईटेस्ट जंप 8 कलेक्ट करनी है, ये है हमारा टास्क। तो करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और हम फिर से हार गए, फिर से करते हैं। इस बार हम पक्का कर लेंगे, मुझे खुद पे ज़रूर यकीन है और आप लोग को भी हम पे यकीन होगा, है राइट। एक हाईटेस्ट जंप वहाँ पर भी थी, तो वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल था। नीचे हो जाते हैं, चढ़ाई के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक हाईटेस्ट जंप ले लेते हैं। 3 हाईटेस्ट जंप हो गए हमारे पास। और भी देखते हैं, होगी ज़रूर। एक और हाईटेस्ट जंप। और अब तो हम लोग बहुत ही आराम से कर लेंगे। एक और हाईटेस्ट जंप ही थी वहाँ पर। ओह माय गॉड, हम फिर से हार गए। फिर से खेल लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाईटेस्ट जंप ले लिया और सेफ हो गए। अगर कोई गाड़ी हमें मार के जाती है ना, तो इस बबल से होगा ये कि हमें फिर कोई चोट मोट नहीं लगनी। हाईटेस्ट जंप, फिर से हाईटेस्ट जंप, और इसी तरह से 4 हाईटेस्ट जंप हो गए हमारे पास, मज़े के। और एक और हाईटेस्ट जंप, और ये बहुत ही बढ़िया है। वाह, फिर से हार गए।
हाईटेस्ट जंप, एक और हाईटेस्ट जंप, और छलांग छलांग छलांग। हार ही जाते अब तो। एक और हाईटेस्ट जंप, और एक और हाईटेस्ट जंप की ज़रूरत तो वैसे है। उसके बाद भी हमें 4 हाईटेस्ट जंप की ज़रूरत होगी। अभी हमें 4 और की ज़रूरत है, और अब हमें 3 और की ज़रूरत है। नहीं अभी भी 4 की ही है। वो वाला जो था ना, वो हम लोग ने इसे ज़ाया कर दिया। फिर से एक मिल गया, दूसरा मिल जाएगा। ओह माय गॉड, हम फिर से हार गए। फिर एक और हाईटेस्ट जंप, हम तो फिर से हार गए। एक हाईटेस्ट जंप, दूसरा हाईटेस्ट जंप, और इसी तरह से हम चढ़ते हुए जाएंगे इधर उधर।